د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د دې ساعت خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. زه مینه افغان یم. د کندهار والي اوخی او د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس د فساد په تور نیول شوي. نورالله عادل 2 ورځې مخکې د کندهار د طالبانو د چاپیریال ساتنې په ریاست کې دننه د بډو اخیستو پر مهال نیول شوی دی. د کندهار یو طالب چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي نورالله عادل د رشوت اخیستو پر مهال د استخباراتو له لوري نیول او زنداني شوی دی. سرچینه وایي نورالله عادل د کندهار د والي محمد یوسف وفا اوخی دی چې والي یې د خوشي کېدو لپاره زیاته هڅه وکړه، خو بریالی نه شو چې اوس خبره د ملا هیبت الله لخوا ځانګړې محکمې ته په تمه ده. دغه سرچینه وایي رئیس په اخلاقي فساد کې نه دی ښکېل، خو د مالي فساد له امله له نیول کېدو وروسته له دندې ګوښه او اوس زنداني دی. سرچینه زیاتوي چې د هغه د برخلیک په اړه به له شرعي محاکمې وروسته پرېکړه وشي. طالبانو په لغمان کې د یوې ښځې په ګډون 6 تنه په درو ووهل. د طالبانو د صحرایي محاکمو په دوام لغمان ولایت کې یوه ښځه او 15 نارینه د خلکو په مخ کې په درو ووهل شول. دغو کسانو ته چهارشنبه د مرغومې پر اومه نیټه د لغمان ولایت په قرغۍ ولسوالۍ کې سزا ورکړل شوې ده. طالبانو د دغو کسانو جرم له واده پرته اړیکې اعلان کړي دي. طالب مسؤلانو د درو وهلو د بهیر د نندارې لپاره راغلو خلکو ته ویلي دا د نورو د عبرت او د ټولنې د اصلاح لپاره تر ټولو غوره لار ده. دغه تورن کسان هر یو له 10 تر 15 درو وهل شوي دي. طالبانو له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره صحرایي محاکمو ته دوام ورکړی دی. هندي ځواکونو 4 ترهګر وژلي. هندي پولیس وایي د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر سیمه کې د یوې نښتې پر مهال د دوی د ځواکونو له لوري 4 وسلوال وژل شوي دي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د پولیسو یو جګپوړي افسر مکیش سنګ ویلي وروسته له هغې چې هندي ځواکونو د جمو ښار په څنډه کې یوه لارۍ ودروله او تالاشي پیل کړه، د دننه لخوا ډزې پرې وشوې. د نوموړي په وینا چې د هندي ځواکونو په ځوابي برید کې 4 جنګیالي وژل شوي او له موټر څخه 8 میله وسلې او یو شمېر مهمات ترلاسه شوي دي. دا چې په دغه برید کې هندي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله اوښتې او که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. هندي پوځ وایي چې یا ترهګر د پاکستان په ملاتړ کشمیر کې جنګېدل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو، ښوونځیو او تحصیلي مرکزونو د تړلو او د میرمنو د کار په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د موقف هرکلی کړی دی. حامد کرزي په یوه خپرې کړې اعلامیه کې پر سرپرست حکومت غږ کړی چې د هیواد د پرمختګ، ودې او د حیاتي ګټو د تامین لپاره هر څومره ژر چې کېدای شي د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو دروازې دې پرانیستل شي. نوموړي دغه راز د اقتصادي ستونزو د حل او د کورنیو د ژوند د پرمختګ او ښه کېدو په موخه له سرپرست حکومته غوښتي چې د میرمنو د کار په مسله کې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي او په هیواد کې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. له پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایستل شوو سیاستوالو خوشحال کاکړ مشر وټاکه. له پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایستل شوو سیاستوالو د کنګرې په رابللو سره خوشحال خان کاکړ د مشر او له پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایستل شوو سیاستوالو د کنګرې په رابللو سره خوشحال خان کاکړ د مشر او مختیار خان یوسفزی د شریک مشر په توګه ټاکلی دی. دې ګوند دا کنګره یا عمومي غونډه د ډسمبر پر 28 او 28 د کوټې په ایوب سټیډیوم کې رابللې وه. په دې غونډه کې په زرګونه خلکو ګډون درلود. رضا محمد رضا د مرستیال مشر، خورشید کاکاجي د جنرال سکرټري، عیسی روخان د ویاند، عبید الله بابت د مرکزی سکرټري او نصر الله زیری د بلوچستان صوابي مشر ټاکل شوی دی. د سیاستوالو چې لا هم ځانونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي بولي دا کنګره تر هغه وروسته وربللې وه چې د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزي د نومبر پر 26 دوی له ګونده وایستل. اڅکزي ویلي چې د مرکزي کمیټې 29 کسانو د ګوند له منشوره سرغړونه کړې وه او هغه خبرې چې باید د ګوند دننه پرې بحث شوی وای پر ټولنیزو رسنیو کړي دي، نو ځکه یې غړیتوب ختموي. د کابل پوهنتون د فارمسي پوهنځي استادانو د طالبانو پر وروستۍ پرېکړه اعتراض کړی دی. د کابل پوهنتون د فارمسي پوهنځي استادانو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دې پرېکړې په اړه چې پوهنتونونه یې د ښځو محصلانو پر مخ تړلي دي خپله نارضایتي ښودلې او د اعتراض غږ یې پورته کړی دی. د دې پوهنتون د فارمسي پوهنځي یوه استاده ناجیه شیرزی وایي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لیندۍ یا قوس د میاشتې د 29 نیټې له پرېکړې ناخوښه وه
او په اړه یې اعتراض درلود. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو پریکړه غیر عادلانه ده. هغې وویل اوس مو اعتراض کړی، که دا حالت همداسې دوام وکړي شخصا زه خپله استعفا کوم او دا غږ نه یوازې زما یا د فارمسي د پوهنځي د استادانو غږ دی، دا د افغانستان په کچه د ټولو پوهنتونونو د زرګونو استادانو غږ دی. د کابل پوهنتون د فارمسي د پوهنځي استادانو په ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراض لیک خپور کړی دی. له یادې پریکړې یې خپله ناخوښي څرګنده کړې او د طالبانو حکومت له لوړو زده کړو وزارت یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. پر ځینو هیوادونو او شرکتونو د تیلو د پلور په اړه د ولسمشر پوتین نوی فرمان. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې یې پر هغو هیوادونو او شرکتونو د تیلو پلور بندوي چې د روسیې د تیلو او غازو پر بیو د لویدیځ لخوا ټاکل شوی حد پلي کوي. د پوتین دغه امر به سر له راروانې فبرورۍ میاشتې پلي کیږي. د روسیې پر خامو تیلو د پلور بندیز د 7 هیوادونو استرالیا او اروپایي ټولنې لخوا شوی. د روسیې پر خامو تیلو د پلور بندیز د 7 هیوادونو استرالیا او اروپایي ټولنې لخوا شوی هوکړه کې د ډسمبر له 5 نیټې د تطبیق وړ ګرځېدلی و. دغو هیوادونو د روسیې د هر بیلر یا بیلر تیلو لپاره تر $60 د لوړې بیې ټاکل منع ګرځولي دي. روسیه وایي تیل او نفتي تولیدات یې پر هیڅ لوري نه پلورل کیږي. مسکو وایي پوتین دا نوی فرمان به د 5 میاشتو لپاره عملي کیدونکی وي. په مکرر نفتي تولیداتو لکه پټرولو او ډیزلو به جلا بندیز وروسته د روسیې حکومت په ټاکل کیدونکې نیټه عملي شي. کاپیسا کې ناپېژانده وسلواله 2 طالبان ووژل. سیمه ییزې سرچینې وایي چې کاپیسا کې 2 طالب جنګیالي په جلا پیښو کې د ناپېژانده کسانو لخوا وژل شوي دي. لومړۍ پیښه کې د ناپېژانده کسانو په ډزو کې د طالبانو د استناف محکمې د رئیس موټر چلوونکی ووژل شو او ښځه یې ټپي ده. دغه پیښه سې شنبه ناوخته د مرغومې پر 4مه نیټه د کوهستان د 2مې حصې ولسوالۍ په اړوند ریګ روان کلي کې شوې ده. بله پیښه چې چهارشنبه غرمه مهال د مرغومې پر 9مه نیټه د کوهستان د 2مې حصې ولسوالۍ په اړوند پل مراد خواجه سیمه کې شوې ده. یو طالب وژل شوی او بل ټپي دی. خو کاپیسا کې ځایي طالبانو د نن ورځې پیښه رد کړې او ویلي دي چې وژل شوی کس د مقاومت جبهې غړی و. د طالبانو په وینا د دغې جبهې یو بل غړی هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه مو تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. د خدای په امان.